الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه، وصلى الله تعالى على آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله وكفى، ما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: وأن تجمعوا بين الأختين إلى ما قد سلف. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. یما ډیرو محترمو معززو مسلمانانو مومنانو ورونو، دا دوه مختصر لنډ آیاتونه د کتاب دی الله چې ما درته تلاوت کړل، په دې کې پروردګار رب العالمین په دواړو آیاتونو کې د دریو ښځو نه ممانعت کوي چې مسلمان مؤمن به د دریو انواعو ښځو سره واده نه کوي، نکاح به نه ورسره کوي. اول پروردگار وان تجمعوا بین الاختین، تاسو به هیڅ وخت د دوو خورانو په یوه نکاح کې نه راجمع کوئ. دوی خورانې به یو سړی ځان ته نه نکاح کوي. دا پروردگار رب العالمین په مسلمانانو حرام ګرځولی. مخکې د اسلام نه د جهالت په وخت کې به دا نکاحوې روانې وې، دوې او درې خورانې، ښځه او عمه، ښځه او خاله، دا به هم یوه سړي په نکاح باندې ځان ته اخیستل. خو دین د اسلام چې راغی دا شیان یې حرام وګرځول. څوک چې ښځه وکوي هغې ته بیا جواز نشته دی تر څو چې ښځه په حیات باندې ژوندی ده چې دی د ښځې خور وکوي. تر څو چې د ښځه ژوندی ده دی حق نه لري چې د هغو د عمه سره واده وکوي. تر څو چې د ښځه ژوندی ده دی حق نه لري چې د خاله سره یې واده وکوي.
تر څو چې دا ښځه ژوندی ده دی حق نه لري چې د دو ښځې د ورېرې یا خورزې سره واده وکوي. ولی ورونو پروردګار رب العالمین د دې اقاربو د نکاح څخه ولې موږ منع کړي یو؟ وی دا چې دی د نسب او د قرابت په خاطر دوی هغه صلة رحم د مابین دي، نو مسلمانان به د دې نه خودداري کوي. یحرم الجمع بین الاختین، حرام ده ما جمع کول په یوه نکاح کې د یوه سړي دپاره د دوو خورانو، و بین المرأة و عمتها، او په مابین د خپلې ښځې او د خپلې ښځې د عمه سره به نکاح نه کوي. و بین المرأة و خالتها، او د خپلې ښځې او د هغې د خاله سره واده نشي کولی. نهى نبی صلی الله علیه آله وسلم ان یجمع بین المرأة و عمتها و بین المرأة و خالتها. موږ هر خبر چې کوو اغلته باید موجود وي قال الله و قال رسول الله صلی الله علیه آله وسلم. پیغمبر علیه صلاة و سلام منع او نهی راوړی ده. صحابه کرام او امتیان یې منع کل، نهی یې کل چې تاسو به د کومې ښځې سره چې نکاح وتړله عقد د نکاح هم بسته شوله، بیا به د هغو ښځې سره په یوه نکاح کې د هغې خور، د هغې خاله، د هغې عمه، د هغې ورېره، د هغې خورزه نه نکاح کوئ، ځان ته نه بې راولئ. خو دغه تحریم فقط د ښځې په حیات باندې ولاړ دی. که چیرې ښځه ژوندی وي د دو نورو سره نکاح کول حرام دي، او که چیرې ښځه وفات شوله او د وفات عدت یې هم تیر کله، بیا پس تو د هغو وخت نه ته کولی شي د دې د عمه او خاله او خور او خورزې او وررې سره هم واده وکوي. خو د دې په ژوند باندې د دو څلورو سره ته هیڅ وخت نکاح نشي کولی، واده نشي کولی. یو صحابی کرام پیغمبر علیه صلاة و سلام ترى انه ادرکه الاسلام و تحته اختان، دا ایمان راوړی و، اسلام یې قبول کړه، په اسلام کې داخل شوله. وقتی چې په اسلام کې داخل شوله دوی خورانې د ده په نکاح کې وي. دا سړي مخکې ایمان نه و راوړی، مسلمان نه و، دوی خورانې یې ځان ته نکاح کړې وي. د یوه پلار لورګانې، د یوې مور لورګانې یې ځان ته نکاح کړې وي. وقتی چې اسلام درکله، په اسلام کې داخل شوله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده د حال نه خبر شه. فقال له رسول الله صلی الله علیه آله وسلم، پیغمبر علیه صلاة و سلام ولی طلق ایتهما شئت. دا صحابي چې نوی ایمان راوړی و، په دین مشرف شوی و، او د ده ته په عقد کې دوی خورانې په نکاح کې وي، دا یې راوغوښته. پیغمبر علیه صلاة و سلام اختیار ورته ورکړه، وی طلق، وی یوه د دوی نه طلاقه که، یوه د دوی نه طلاقه که، چې هره یوه طلاقه وي، د هر یوې څه چې خوشحاله وي هغه د ځان ته وساته، بله طلاقه که. ایتهما شئت، هر یوه چې د تا اراده وشوه تا خوښه کړه، هغو ته طلاق ورکړه، بله یې پرېږده. دا دوهم امر د پیغمبر علیه صلاة والسلام دی. قرآن عظیم و شان خود درته ووی چې وان تجمعوا بین الاختین، مابین د دوو خورانو محارمو کې به تاسو جمع نه راولئ. او پیغمبر علیه صلاة والسلام په خپل وخت و زمان کې په دې صحابي باندې یوه ښځه یې طلاقه کړه او بله یې د په نکاح کې پرېښودله. دا صریح آیاتونه او احادیث د پیغمبر علیه صلاة والسلام دی چې دا کار په موږ مسلمانانو باندې حرام ګرځوي.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمة وعلى الخالة، وقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. دا دوم حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام نهی وکا، منع وکا ان یتزوج الرجل علی العمة، ان یتزوج الرجل المرأة علی العمة. پیغمبر علیه الصلاة والسلام نهی و منع راوړله د نر دپاره چې د کومه ښځې سره نکاح کړي چې د هغې ښځې سره د هغې عمه ځان ته نکاح کا. هغو نر چې د کومې ښځې سره نکاح کړې ده چې د هغو ښځې خاله ځان ته نکاح کا. وقاله، بیا پستو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ووی انکم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامکم. وی کچیری چا په نکاح کې دوی خورانې او ښځه و عمه او ښځه و خاله او ښځه و خورزه او ښځه و ریره یې جمع کړل، وی دوی خپل قطع د صلت رحم وکوله، رحم یې قطع کړه. یعنی د ورونو لویه ګناه ده. په یو حدیث شریف کې گناهونه و کبایر گناهونه و حسابوي په بل کې 14. یو د هغو 14 ګناهونو نه دا ګناه ده چې صلت رحم به نه قطع کوي. دو ته به ډېر پابند اوسې، دو به ډېر خاطر کوي، ځکه چې دا د حرامو کارونه دي. دوهم پیغمبر پروردگار رب العالمین د زانی ښځې نه د موږ تاسو ممانعت راوړی دی. ما د اوله درته وویل چې 3 ښځې چې یو ښځه او عمه یې، ښځه او خاله یې، ښځه او خورزه یې، ښځه او ریره یې، ښځه او خور، د دو د جمع نه یې منع کړي وو. دوهم پروردگار رب العالمین وایي زواج الزانیة لا یحل لرجل ان یتزوج بزانیة. د نارینه دپاره د زانیې ښځې سره واده کول حرام دي. ګورئ دې نکتې ته ښه متوجه شئ. یو سړی دی ښه پوهیږي چې پلانۍ زناکاره ده، خو ښایسته ده، ځوانه ده، د زنا نه یې ورته تېرېږي، د هغې سره واده کوي. حرام دی د واده. پروردگار رب العالمین جواز ولا يحل للمرأة ان تتزوج بزان، او جواز نلري چې ښځه هم د زناکار سړي سره واده وکوي. نن ډېرې خورانې لورګانې په دې باندې پوهیږي. دا ځوانان چې په شرق او غرب او امریکا کې بودوباشو زندگی لري، دوی اکثریت زنا په پیل کې غرق او ګریبتاره دي. هیڅوک هم د دې بد پیل نه د ځان دپاره براعت نشي ورکولی، خصوصا ځوانه طبقه چې د موږ د ملک نه نن ډلې ډلې سفر کوي، شرق او غرب او امریکا ته تیښته کوي. د دوی څو ورځې د زناکارۍ ژوند ډېر خوښیږي. او کنوی غریبی دلته او هلته په هر ځای کې پیدا کیږي. الله پاک یوه مړی رزق چې موږ ته مقرر کړی دی هغه به الله راته رارسوي. الا ان یحدث کل منهما توبة، بدون د زانیې سره واده کول او یا د زانی زناکار سره واده کول هیڅ دین جواز نه ورکوي. حتی د ماوی تا په اسلامی معاشره کې که چیرې یو سړی په زنا باندې متهم وي، که چیرې یو سړی په زنا باندې په درو باندې وهل شوی وي، گیر شوی وي، زنا په اثبات شوی وي، هیڅوک باید خپله خور لور هغې سړي ته ورنکړي. هر سړی باید د هغې نه خودداري وکوي.
ځکه دلته قرآن عظیم الشان وایي چې زانی به زانیې سره واده کوي او زانیه به د زانی سره واده کوي. د پاک مسلمان سوچه متقی پرهیزګاره سړي سره به دی واده نه کوي. پروردګار رب العالمین په خپل امر پر را سره جوړیږي. دایم زناکار دی او ښځه زناکاره ده، دوی به یو د بل سره واده کوي. داسې نشي کولی چې زناکار به راځي پاکه مسلمانه مؤمنه متقي خدای ترسه ښځې سره به واده کوي. نن د ماوې تا په اجتماع کې دغه کسان چې خپلې خورانې لورانې په غرب کې ورکوي دوی ښه مطمئن دي چې دغه اکثریت زناکاران دي. وګورئ دوی ته 50 کلنۍ 40 کلنۍ پورې په هغو ځایو کې بودوباشو زندګي لري وادونه نه کوي. وختې چې 40 کلن شي د زناکارۍ عمر یې پای ته ورسیږي بیا راځي دلته د موږ مسلمانانې خورانې لورګانې ځان ته خاصګاري کوي او واده ورسره کوي. یدې مؤمنې مسلمانې خور لور پلار او اولیا یو هم په دې باندې فکر نه کوي چې دغو سړي ته 40 کلنۍ پورې په امریکا یا په شرق کې ژوند کوله ولې واده نه دی کړی تر اوسه؟ آیا غریب و؟ آیا پیسې نه درلودلې؟ آیا زمینه د واده نه ورته مساعده شوې؟ نه، هغه بدبویه وه، زناکار وه، دغو زنا خوښېدله، هغو خپل ټول عمر په زناکارۍ کې تیر کړی دی. اوس چې د زناکارۍ نه پاتې شه اوس په تیر عمر بیا راځي مسلمانه مؤمنه متقي خدای ترسه ښځه ځان ته نکاح کوي. عذاب دی د هغو پلارونو ورورانو او اولیاو په غاړه باندې چې دوی پاکې مؤمنې مسلمانې خورانې لورانې د شرق او غرب سپیو ته ورکوي. په دې د هر سړی پوه شي ورونو عزت په مال او په طلا کې نه دی، عزت په تقوا او پرهیزګارۍ کې دی. نن د موږ د ملک هر څوک دوستان او اقربا چې په غرب کې دي هغه د دینه لرې خلک پاتې شوي دي. په کفري اجتماع کې د دین د شعایرو عملي کول ډېر مشکل کار دی. هغلته ته حق نه لري چې لور ته ووایې چې ټکری دې په سر که. هغلته ته حق نه لري چې ښځې لور ته دې ووایې چې حجاب واغونده. هغلته ته حق نه لري چې خور لور ته دې ووایې چې د کور نه بیرون مه وځه. اکثریت د ماوې ته مسلمانان افغانان چې دوی نن په خارج د ملک نه په کفري نړۍ کې بودوباش لري د دوی د خلونه مې اورېدلی دي چې لور مې ځوانان ملګري کور ته ورسره راولي، زوی مې ځوانانې ښځې کور ته راولي. خپله د ماوې ته مسلمانان افغانان د خپل اولاد نه شکایت لري. دوی حق نه لري چې یا لور ته ووایي او یا زوی ته ووایي چې دا بېګانه خلک ولې کور ته راولي. نو وختې چې بېحیایي ته دې حد و اندازې پورې ورسیږي نور به موږ څه تمتې لرو. خو موږ زناکارو خلکو ته چې دلته راشي که مهر او ولور یې 15 لکه وي 7 لکه یې راته ومنلې بیا هېڅوک نه وایي. عام مهر او ولور 15 لکه افغانۍ خلک اخلي. خو شرقي او غربي ځوان چې 7 لکه پلار ته ومنلې بیا پلار په اسلام او تقوا او پرهیزګارۍ او د لور په ژوند سې نه ګرځي. هغو ته 7 لکه افغانۍ محترمې دي، هغه لور نه پېژني مال پېژني.
هغه د لور ژوند نه تمینوي، هغه د خپل ځان ژوند په پیسو باندې تمینوي. هغه د لور د آینده غم نه خوري، هغه د خپل ځان غم خوري چې خپله یو 2 ورځې آرام او بودوباشو زندگی ولري. څه قسم اولیاء دي، څه قسم پلارونه دي. دوی بم ورځي د پروردګار رب العالمین حضور ته، هغلته به ځواب وایي. په تیره خطبه کې مې وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی هر چا چې خپله خور لور زانی و شراب خور و قمارزن ته ورکله، دوی صلت رحم قطع کله. د اکبر الکباهر گناهونو نه په ګناه باندې مرتکب شوله. ولایت ورونو یو عادي کار نه دی. وختې چې خور لور ودوي د هغو دپاره باید معیار ولري. چاته یې ورکوي او د چا نه خپل زوی ته واده کوي. هر چا چې اسلامیت ودرلودله، هر چا چې علمیت ودرلودله، هر چا چې اهلیت ودرلودله، دا 3 معیاره باید په ځوان او پیغله کې موجود وي. اپامیل چې په اسلام باندې پابند وه، اپامیل چې په هغې کې د علمیت رڼا پورته کېده، د علمیت چراغ پکې پورته کېدله، هغه پامیل چې اهل د قرآن او د اسلام وه، د هغې سره خیښي کوئ، د هغې سره دوستي کوئ، هغې ته لورانې ورکوئ، د هغې لورانې کوئ. افسوس، الف افسوس. هغه څوک چې خدای ترسه دي، پابند قرآن او د سنت پیغمبر دي، هغو ته بیا خلق وایي وی دا متشددین دي. د دې لور نه کوم ځکه پلار یې ډېر سختګیره سړی دی. دوی سره خیخي دوستی کول ښه نه دي، ځکه دوی ښځې د نارینهو سره په مجلس کې نه پرېږدي، نارینه د ښځو سره په مجلس کې نه پرېږدي. دوی ډېر زیات قیودات په ژوند کې لري. ښځه به مخ پټوي او د نامحرمو کسانو سره به کېناستل او لټېدل نه کوي. موږ د آزادو خلکو سره خیخي دوستی کوو. آزاد څه معنی؟ د اسلام د قوانینو نه برعت اخیستل او ازادي، یعنی نه حجاب منم، نه پابند حرام او د حلالو یم، که هر څه راځي موږ یې کوو. نامحرمه کسان د خپلو لورګانو سره کېنوم، نامحرمه کسان د خپلې ښځې سره کېنوم، خپلې ښځې ته د حجاب امر نه کوم، خپلې لور ته د حجاب او د پردې امر نه کوم. بیا دا فامیلونه ځان ته مغروره هم وي. موږ ډېر تشدد نه کوو. ته خو بې دینه شخص یې، ته خو د دین پابند نه یې. تشدد خو دا نه دی، د خدای د دین قوانینو باندې عمل کول دو ته تشدد نه ویل کی. دو ته متقی، پرهیزګاره، دینداره، خدای ترسه ویل کی. خو دا خو نن د اسلام د دښمنانو ټاپې او نمونه دي چې په خلکو باندې یږدي. بنیادګرا دي. بنیادګرا څه شی دي؟ بنیاد اصل تهداب یې په قرآن باندې ښودل شوی دی. پابند قرآن او سنتو دي، پابند حجاب او د پردې دي، پابند حلال او د حرامو دي. د دې خلکو سره خیخي و دوستی کول ډیر مشکل کار دی. هغه خلک چې بنیادګرا نه دي، د دینه یې براعت او ازادي خستې ده، په حلال او حرامو پسې دغو دوستي و خیخي خو بیا د هر چا خوښېږي. ورځه د ښځې صحیح آزاد کې نه مجلس کوه، د لور صحیح آزاد کې نه مجلس کوه، نه قیود شته، نه بندک شته، نه حجاب شته، نه پرده. ورونو د دو نمونو باندې مه غولېږئ، په دې باندې بازي مه خورئ. ی خدای دین تل لمر نه روښانه او ځلان دی. ی خدای د دین پابند واوسئ. هغه څوک چې د تا د خور و لور او ښځې مېرمنې سره کېناستل حرام دي، حرام یې وګڼه.
هر څوک چې دي که خفه کېږي که خوشحاله کېږي، ګورئ زه همیش وایم د کاکا زوی په هیڅ دین د ادیانو کې د ما د لور محرم نشي ګرځېدلی، د ماما زوی، د خاله زوی، د دوی سره خیخي، دوستی، کېناستل، لټېدل ټول باید وکوو، مګرم د قانون په چوکاټ کې د کاکا زوی دی چې راغی د لور نه یې د جدا په مهمانخانه کې کېنوه، ښه عزت یې وکوه، ښه خدمت یې وکوه، ښه ډوډۍ ورته ورکه، ښه ورین تندی ورته ونیسه، ښه خوشحالي یې په رتګ باندې وکوه. خو که چیرې د کاکا زوی د ما د لور په مجلس خفه کېږي، هېڅ وخت به زه ورته اجازه ورنکړم. د همسایه نه ولاړ شئ د موږ او تاسو اطرافي ژوند ته، د همسایه لور او د همسایه زوی او د بل نه حجاب او پرده نه لري، د ما همسایهګان دي. موږ په دې کور کلي کې واړه لوی شوي یو، ستر شوي یو، ولو که په یوه کور او په یوه کوټه کې هم ستر شوی وي، خو هغه په تا حرامه ده او ته په هغې حرام یې. که د هغې کسانو سره په لاس ستړي مشي ونه کوي، بیا دوی خفه دي. دو نوی اسلام زده کړی دی، یې کاکا د لور سره په خوله ستړي مشي کوي، په لاس ستړي مشي نه ورسره کوي. یې کاکا د لور سره کېناستل او لټېدل نه کوي. ورونو ما مخکې هم درته بیان کړی دی، هر هغه څوک چې د هغې سره د تاسو نکاح کېږي، تاسو نکاح ورسره جواز لري، د هغې سره د تاسو کېناستل نکاح یې نه ورسره کېږي، د هغې سره هم کېناستل او لټېدل حلال دي، او د چا سره هم چې نکاح کېږي نه کېږي، د هغو سره حرام دي. د کاکا د لور سره د تاسو نکاح کېږي، نو کاکا د لور سره د تاسو کېناستل او لټېدل په لاس ستړي مشي خبر ورسره حرام دی چې تاسو یې کوئ. د همسایه د ښځې د لورې سره د تا کېناستل او لټېدل او مجلس او کتل ټول حرام دي، ځکه د همسایه د ښځې نکاح د تا سره خېږي، او که یې نکاح د چا لکه خور دی، لکه خورزه دی، لکه ورېره دی، د دوی سره ته هېڅ وخت نکاح نشي کولی. خمینه دی، د خپلې ښځې خور دی، دو سره ته نکاح نشه، دو سره کېناستلی شي، لټېدلی شي، سفر ورسره کولی شي، ستړي مشي ورسره کولی شي، د دونه د ستر او پرده و حجاب نشته دی. نن خو د موږ او تاسو نه حلال او حرام ټول ګډوډ شوي دي، هیڅ د نه موږ تفریقونه یې جدا کوو چې د چا سره کېناستل او لټېدل وکوم او د چا سره یې ونه کوم. او که چیرې په ځینو فامیلو کې پابندي په دې قوانینو ولګېږي، بیا هغو ته ټول په بده سترګه ګوري، دا متشدد دی، دا بنیادګرا دي، دا ډېر سختګیره خلک دي. که خپل ناموس تا ته در پرېږدي، خپله خور و لور واک او اختیار یې تا ته در پرېږدي، د هغې سره خندا او بازارخوري وکوي، بیا خو نه بنیادګرا دي نه متشددین چې تا سات ورسره تیر شي. او که یې دین تطبیق کړه، بیا نو په هغې باندې هره ټاپه چې لګوئ ویې لګوئ. دا څه شی دي ورونو؟ موږ رسم و رواج ته په احترام قایل یو، نه دین ته. موږ په رسم و رواج کې د کاکا لور نه مخنیوی یا د هغې سره خبرې کړل او ستړي مشي کړل ته وایي دا جواز لري، هېڅ خبره نه ده. موږ تاسو په رسم و رواج کې د همسایه د یوې کلي ښځې ځوانان یو د بل سره کېناستل او لټېدل کوي، هېڅ حرام کار نه دی، بد کار نه دی. دا د موږ تاسو اصطلاحات دي. ولاړ شئ، تاسو هم ټول د اطراف نه راغلي، د اطراف په کلیو کې ټول یو د بل نه مخ نه پټوي، ټول یو د بل سره په لاسو ستړي مشي کوي، ټول یو د بل سره کېناستل او لټېدل کوي. چې ورته ووایي چې ولې، وي موږ ټول واړه را سره لوی شوي، موږ ټول د یوه پلار اولاده یو.
عجیب شیان دي چې اوري. تنها د یوې قاعدې دپاره ټول پوه شئ، هر هغه څوک چې د تاسو سره یې نکاح نه کیږي، هر هغه ښځه ځوانه زړه ناوکۍ چې تاسو سره یې نکاح نه کیږي، هغه د تاسو محرمات دي. په تاسو باندې حرامې نه دي. د هغو سره تاسو کېناستل، لټېدل، خبرې په لاس تړیمه شي، هر څه کولی شئ، غاړه نه ده بند. د هر هغه چا نکاح چې د تاسو سره کیږي، د هغې سره نکاح نه ده بنده. هغه ځان ته د ښځې په نامه باندې نکاح کولی شي. هغه دی چې هر څوک ده، که خپله ده که پردی، هغه په تا حرامه ده. د هغو سره به کېناستل، لټېدل، لاس ورکول، خبرې کړل، بدون د محرمه یو ځای کېدی، بدون د محرمه ستړي مشي و سفر او خبرې کول، ټول در باندې حرام دي. پیغمبر علیه السلام فرمایی وی هیڅ وخت دوه کسان، یو نارینه یو زنانه، نه سره یو ځای کیږي بدون د دې نه چې دریم یې په مابین کې شیطان دی. هر وخت نامحرم نارینه او زنانه چې را سره یو ځای شول، دوی دوه نه دي، دریم کس یې حتمي په مابین کې موجود دی، هغه شیطان دی. د شیطان وظیفه څه ده؟ ښځه نارینه ته ښایسته کوي، نارینه ښځې ته ښایسته کوي، ښځه نارینه ته نږدې کوي، نارینه ښځې ته نږدې کوي، تر څو چې د خدای په قهر او په غضب باندې مبتلا کړه. که غواړئ دین وایي ولا تقربوا الزنا، دین اول دا نه درته وایي چې تاسو زنا مه کوئ. قرآن درته وایي لا تقربوا الزنا، زنا ته نزدېکت مه کوئ. مقدمات زنا مه کوئ. مقدمات زنا همدغه دي، د نامحرمې ښځې سره کېناستل، لټېدل، د نامحرمې ښځې سره خبرې کول، د نامحرمې ښځې سره لاس ورکول، د ټول مقدمات جما او زنا دي. راځئ ورونو چې د دین ژوندی کو، راځئ چې په دې دین باندې پابند واوسو، راځئ چې په دین باندې عمل وکوو. لا او مشرکة والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. مسلمان به هیڅ وخت کافره ښځه نه نکاح کوي، ځان ته بې نه کوي. مسلمان لور او خور به هیڅ وخت کافر ته نه ورکوي. نن وګورئ د موږ تاسو افغانانو روسانو سره ودونه کړي، موږ تاسو افغانانو د کافرو سره ودونه کړي دي. ډېر پیژنم د ملک ته یې ورسره راوستلي دي، ام روسانې ام امریکایانې. په حدیث پیغمبر علیه السلام کې راځي چې د نصراني او یهودي سره د موږ نکاح صحیح ده. خو سوال دلته دی، آیا یهودی او نصرانیان نن شته دی؟ نن موجود دی؟ دوی په تورات او انجیل باندې پابند دي؟ دوی په آسماني کتابو باندې عمل لري؟ دوی آسماني کتابو ته چې د دوی په پیغمبرانو نازل شوي دي په هغو ته په احترام قایل دي؟ نه. اصل یهود او نصارا په دې عصر و زمان کې وجود نه لري. دوی ټول مشرکین دي، دوی ټول د خدای سره په شرک کې مبتلا او ګریفتاره دي. بیا موږ دپاره نو نه مشرکه، نه یهودی، نه نصرانی جواز نه لري چې موږ د هغې سره واده وکوو او یا دوی د موږ سره واده وکوي. نن وګورئ دایمو تاسو مسلمانان چې د افغانستان په تیښته امریکا او لندن او نورو ملکو ته تللي دي، دوی هغلته ودونه کوي د دې خلکو سره. آیا دوی دومره فکر کړی دی چې د ما نکاح د دې سره کیږي او که نه کیږي؟ دا د خدای په دین پابنده ده او که نه ده؟ هغه خو یې پرېږده، همه سپي مغه سپیانې.
خو د خدای په لحاظ باندې وختي چې دوی د هغې ملکونه راځي دلته د تا مسلمانه لور او خور غواړي چې د هغې سره واده وکوي ته من حیث مسلمان څه قسم ځان ته قناعت ورکوي او راضي کېږي چې خپله خور لور هغې ته ورکړي ته خو ښه پوه ښه مطمئن یې چې دا د فسقو فجورو زناکارۍ په ملک کې بودوباش لري په سلهاو په لسهاو یې دلته ودونه وکړل 2 شپې ورځې یې ورسره تېرې کړې دغسې یې پرېښودې ډېرې یې په هوټلونو کې پرېښودې ډېرې یې پس د هغې ځای نه ورته راولېږلې ګورئ ورونو په هر عمل کې خدای په سر باندې حاضر ولرئ تاسو چا اولیا ګرځېدلي یئ د دې مسلمانانو خورانو لورانو واک او اختیار پروردګار رب العالمین تاسو ته درکړی دی تاسو خو یې د هر سپي په خوله کې مه ورکوئ د تاسو خاص څه دی ولې په دې اسلامي اجتماع کې موږ مسلمانان ځوانان نه لرو چې موږ خپلې لورګانې په امریکا او په غرب کې ودوو دلته ښه مؤمن انجینران ډاکټران نه لرو دلته ښه ځوانان د خدای د دین پابند نه لرو ټول لرو خو دې ملک ځوانان به د اقتصاد د وجې نه یو څه ذوب لري غریب فقیرانه ژوند به لري د عیش و نوش او چکر زمینه به نه وي ورته مساعده خو په دې خاطر دغه مؤمنه مسلمانه لور د هغو سپیو په خولو کې ورکوو ورته اچوو یې بیا د هغوی عاقبت هم وینو څه شی دی موږ تنها مال ته ګورو او په نکاح کې به اولینی شی چې دی دین دی په هغو به ته اطمینان حاصلوي چې سړی بادیانته دی که نه پابند دین دی که نه دین ته په احترام قایل دی که نه دی قایل بیا د خپله خور لور ورته ورکړه خیر دی که یې مال نه درلودله خیر دی که یې منصب او قدرت او اته منزله کور نه درلودله پیغمبر او پروردګار ورسره وعده کړې ده چې هر چا واده په دې خاطر وکوله چې د خپلو سترګو دپاره عفاف و پرده وګرځوي د هغو زه ضمانت کوم چې زه به د هغو سره کومک کوم هر څوک پیغمبر علیه السلام چې دنیا غواړئ چې دنیا مالم زیات شي وی نوی واده وکوئ راځئ ورونو چې یو څه د الله نه ویره ولرو وخت چې خپله خور لور ودوو هغې ته معیار اسلام وټاکو که چیرې زوم یا نوی خیښتې پابند د اسلام و قرآن و د اسلام په قوانینو باندې برابر و ورسره خیښي به وکوو که نور دنیا لري او که یې نه لري او که چیرې پابند د اسلام د قوانینو نه وه چې د دنیا میلیونر وي زه دنیا څه کومه بېدمازه ناولي سړي ته دی چې خپله خور لور ورکه د تا خور لور هم بېدمازه شوله ناولي شوله هغه نور د خپل دین عملي کولو ته څوک نه پرېږدي ښځه مظلومه ده د بل چاته لاس لاندې ده هغه واک او اختیار نه لري هغه داسې چاته ورکه چې د خدایه ویره ولري که د خدایه واورېدله و صحابي به وی خدای ترسه سړي ته خپله خور لور ورکه که یې ژوند ورسره کوله چې پابند د قرآن وي د اسلام د قوانینو مطابق ژوند ورسره وکوي که چیرې د دواړو شخړې په مابین کې راغلې چې مطابق د قرآن او د سنتو ورته طلاق ورکه یو سړی که پابند په دین باندې وي وخت چې پوه شوه چې د ما ښځه نوره نه اصلاح کېږي یا ما ښځه د ما خبر نه مني هغې ته نور وهل او ډبول او بندي کول او سکنجه او قتل او تل او باندې اور ورچول بیا نه کوي د خدایه ویره لري هغه وایي چې نور حق نه لرم تعدیب دپاره د ښځې پند او نصیحت او جدا کول د دې دپاره دي چې ښځه اصلاح شي دښمنۍ وهل به نه ورسره کوي که چیرې علمای کرام وایي وی که چیرې ته مطمئن وي
چې دا ښځه نه په نصیحت نه په واز ده نه په وهلو ډبولو ده، بیا به هیڅ معامله سخته نه ورسره کوي، په قط طلاق به ورکوي. ځان ته اخلاص کا. د نورې د اصلاح مخکینۍ معاملې چې دي دا د دښمنۍ دپاره نه دي، دا د ښځې د اصلاح دپاره دي چې دا د خدای لارې ته راوصل شي او پابنده د خدای د دین وګرځي. وحرم ذلك على المؤمنین، او دا حرام وګرځول شول په ټولو مؤمنانو باندې چې مؤمن به د زناکارې ښځې سره واده نه کوي. پاکه ښځه به د زناکار سړي سره واده نه کوي. مشرک سړی به د مسلمانې ښځې سره واده نه کوي. مشرک مسلمانه ښځه به د مشرک سړي سره واده نه کوي. دا شیان الله پاک په مؤمنانو باندې حرام وګرځول او په حرام دي. زموږ په اسلامي معاشره کې که چیرې یو څوک په زنا باندې توصیف شوی وي، په زنا باندې شهرت پیدا کړی وي، خلک وایي پلاني ځای ډېر زناکار دی، ټوله ورځ د نجونو سره قدم وهي او پارکو کې ګرځي، دې سړي ته باید هیڅوک خپله خور لور ورنه کړه، ځکه دی په زنا باندې شهرت پیدا کړی، په زنا باندې مشهور شوی دی. هر سړی به د دې ولو که میلیونر وي، ولو که ډاکټر او پروفیسور وي، ولو که انجینر وي، ولو که د ټولې دنیا تجار هم وي، مسلمان باید دته لور ورنه کړه. چیرې یو موږ مسلمانان ولو چې د ټولې دنیا د زناکار ټاپې په ده باندې ویل شوي، خو چې مالداره وي بیا هیڅوک یې پروا نه لري. مخکې مې وویل 40 کلن 50 کلن زانیان د شرق او غرب نه راځي، دلته 14 کلنې 20 کلنې پیغلې د موږ تاسو نه کوي. پلار یم پوهېږي، خور یم پوهېږي، ورور یم پوهېږي چې تا د 50 کاله ولې واده نه کوله، 50 کاله دې په زناکارۍ کې تیر کړل، اوس راځې واده کوي، بیا اولاد غواړي. بیا زه مهربانه پلار هم خپله 20 کلنه لور دې زاني ته ورکوم. هیڅ د لور پروا نشته، هیڅ مسئولیت احساسول نشته چې زه ووایم چې اول دی 50 کلن دی، د ما لور 20 کلنه ده، د دوی عمر نه دی متناسب یو د بل سره. دوهم د ما لور متقي پرهیزګاره مؤمنه مسلمانه ده، دی مشرک او زناکار دی، زه ولې خپله لور د پیسو په مقابل کې په ده باندې خرڅه کړم. پلار ته چې وخت پیسې وښودل شولې، پیسې ورته قبولې شولې، بیا پلار په هیڅ معیار د معیارونو پسې نه ګرځي. لکه د قصاب خوسا غوښه بیا یې په هر چا باندې خرڅوي، هیڅ پروا یې نه لري چې یا مې لور ده یا مې خپله ده یا آینده و عاقبت سره کم کي. نه بیا هغو ته دا نه دی. لا يحل لرجل ان يتزوج بمن ظهر منها الزنا، جواز نه لري څوک چې په زنا باندې شهرت پیدا کړی وي چې هغې سره څوک واده وکوي او یا څوک خپله خور لور ورکا. د نکاح دپاره ورونو ان الله جعل العفاف شرطا، د واده دپاره پاکوالی صفایي شرط د دین. نارینه هم باید پاک خدای ترسه متقی پرهیزګار سړی باید اوسي. هیڅ وخت د زنا تهمت او اتهام باید نه وي پې لګېدلی، په زنا او زناکارۍ باندې چا نه وي لیدلی، او ښځه یې هم باید پاکه عفافه مسلمانه وي چې هیڅ وخت چا د چا لاس نه وي پې لګېدلی، هیچ چا د زنا تهمت او اتهام نه وي پې بسته کلی. دې ته ورونو متوجه شئ چې آینده ژوندم آرام او آسوده راشي او آینده ژوندم مطمئن راشي، په آینده ژوند کې یو د بل سره خوشحاله او آرام اوسئ. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.